ښاغلی تونجی ښاغلی تونجی یلدره تا بل موټر پیدا دی که چې دا دې غلا که ها رئیسه ستاسو د سرمایه‌دارانو موټر نه خوښېږي هر وخت چې غلا کوله نو د پیسه‌دارانو خلکو پسې ورسه لاړې دې یو بېوزله او بېچاره انسان غلا دې وکړه بیا ادبه رئیسه د پیسه‌دارانو موټر چیغې وهي بیا ټوله دنیا خبرېږي نو دا د دې هم د هر ځای نه چیغې پورته کېږي که نه رئیسه خو په دې موټر کې به مې څوک ونه پېژني هېڅوک به شک ونه کړي څنګه مونه پېژني بې عقله په 2 کیلومترۍ کې پوهېږي دا موټر هم ستا د نیکه په څېر دی سمه ده رئیسه دې کې حاجي مورو لیکم نور بې ځایه خبرې مه کوه بس که رئیسه هم دلته دی هم دا روغتون دی زه هغه لیونی پیدا کړه په دواړو سترګو رئیسه درکوه رئیسه ته څه کوې لعنت دې وي ستا په دې حاجي مورو ماډال رئیسه ته څه کوې ټول به خبر شي ټول ستا د لاسه بې عقله یلدره قسم خورم چې تا به ووژنم هغه لیونی به څنګه پیدا کوې رئیسه یوه لاره لري که نو څه شی اعلان به وکم حسنو لیونیه حسنو لیونیه دلته راشه ای بې عقله انسانه یو انقلابي ملګری هېڅ د چا عیبونه نه لټوي پوه شوې بیا ادبه خو رئیسه ته مور ته لیونی وایې زما مطلب د حال نه دی یعنې چې تشخیص نه عیب لټول یالین کوشاک یالین کوشاک حسنو یالین کوشاک یالین کوشاک رئیسه هله نه حاجي مورو ته په ځوانۍ کې چېرته وې چې د کلي ټولې انجینې په تا کې سپرېدلې او ټولې به یې چکر ته تلې ته هغه وخت چېرته وې ها زما د انجونو د دوستۍ په دې احساس دې ملعنت وي حسنو یالین کوشاک هیله کوم د معلوماتو څنګه ته راشئ داسې بې ځایه ټوکې بیا کوم احمق بې شرفه کولی شي دا څوک کیدی شي دا بې شرفه په تاسو کې کم یو دی ښاغلی حسنو ته څوک یې دا اعلان ته وکړه که څنګه هو مه تښته ودرېږه احمقه تا ته وایم ودرېږه اورهانه ته د هغې خواله ځه
هاکي کار خلاص شو؟ ښاغلی دامې راته ایښې وو له دوی سره هاکان نه وو. خو ولې نه وو؟ څوک چې یې له کوره وایسته هغه یې خپل کس وو. یعنې چا کار اوس هم لاسو سره دی؟ ښاغلی قابله څوکې زه یم قابل. دا تاسو څه کوئ ښاغله قابله؟ هاکان چیرته دی؟ ښاغله قابله آسو له ما سره لوبه مه کوه. هاکان چیرته دی؟ ښکته دی په تلخونه کې. حرکت وکړه. سکندر چیرته دی؟ نه پوهېږم. بیا درنه پوښتنه نه کوم. سکندر چیرته دی؟